السلام علیکم ورحمت الله دوستانو الحمدلله چې نن داسې یو ویډیو در سره شریکوم چې زموږ او ستاسو ټولو امید او ارزو دی چې تر څو پورې زموږ او ستاسو هیواد خپل افغانان په پښو ودرې. پوهېږئ د دغه پول لپاره چې لغمان کې موقعیت لري موږ اواز اوچت کړی و. موږ مننه کوو د ټولګټو له وزارت څخه د هغې مسؤلینو څخه د لغمان د ټولګټو ریاست څخه چې دغه زموږ غږ یې واورېده او هغې اقدام وکړ. الحمدلله قمر بنسټ ورسره همکاري کړې او نور باقي مانده ټول مصارف د ټولګټو وزارت لخوا ورته تیار شوي وو. الحمدلله دغه دی دا پول چې هلته پروت و تاسو سره ما تېره ویډیو کې شریک کړی و هغه خپل ځای ته راغی. دغه پایه ړنګه وه دا خپل ځای ته راغله. مخکې دا پول تقریبا د فکر کوم د داود خان د وخت و هغه پخوانی سیستم دی او ماشاءالله ښه کلک سیستم و خو ځینې انجینري هغه کوم تخنیکونه دي هغه انجینر صاحبان پرې ښه پوهېږي. اوس یې هغه ځای لپاره ورته سیستم جوړ کړی چې تر څو پورې د اوبه تخریب د هغې ځای نه ونه کړي. کور یې ودان چې هر چا سره دا فکر وي هر څوک چې د دې وطن د آبادۍ لپاره مټې را بډوهي زموږ ستر سترګو دي موږ ته قابل د قدر دي. الله دې ورته عمرونو کې برکت واچوي تر څو پورې د هېواد هر ګوټ ته لاړ شي. ډېره مننه. بیا هم هغه ورونو چې مرسته کړې ده هغه پارټنرانو چې مرسته کړې الله دې ترې راضي شي. دا افغانان دي ډېر ځورېدلي کړېدلي دي. باور وکړئ چې هر ځای د وطن وینې زړه مو غواړي چې هلته کار وکړو خو خدای دې موږ او تاسو کې وس او توان پیدا کړي. ډېره مننه بیا هم الله مو خوشحال لره او بیا هم مبارکي د دغه ځای ساحې خلکو ته وایم دغه ځای مسلمانانو ته وایم الله دې تاسو نه راضي شي. السلام علیکم ورحمت الله. خدای دې نور کړه